پر افغان مهاجرینو د پاکستان ظلمونه او د ملا یعقوب زبردست اقدام. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ملا یعقوب د مهاجرینو راوړلو لپاره 100 پوځي باروړونکي موټرې لیږي. دفاع وزارت څخه سرچینې وایي چې د ملا یعقوب په امر تورخم ته د پوځ 100 باروړونکي موټرې استوي ترڅو افغان کډوال هیواد ته په وړیا توګه راوړي. ملا یعقوب زیاته کړې افغان مهاجرین له قیمتي کاڼو ډک وطن لري، هیڅ دې نه ورخطا کیږي، موږ به هر ډول سهولیات ورته برابر کړو. بلخوا ارګ هم اعلان کړی چې د کډوالو ځای پر ځای کولو لپاره یې په عاجله توګه 300 لکه افغانۍ بودیجه هم د کډوالو سمبالښت کمیسیون ته ورکړې. یو شمېر طالبانو په یوه تازه کمپاین کې افغان کډوالو ته د خپلو کورونو د ورکړې او 3 کلونو لپاره د وړیا اوسېدو اعلان هم کړی دی. قاري لوګري لیکلي په ننګرهار کې یو کور لرم، 3 اتاقه لري، یوه اشپزخانه او داخل په انګړ کې د اوبو ساه هم شته. له ګاونډ اسرائیلو تازه راستانه شوي کوم مهاجر ته یې د 3 کالو لپاره مفت ورکوم. بلخوا له پاکستان څخه د کندهار د سپین بولدک له لارې ورغلي افغان کډوال د پاکستاني پوځیانو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي او وایي د کډوالو پر کورونو چاپې وهل کیږي، نیول کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو ریاست د معلوماتو په اساس هره ورځ د سپین بولدک له لارې 250 کورنۍ هیواد ته راستنې، چې په روانه میاشت کې د راغلو کډوالو شمیر 4600 کورنیو ته رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې نن سه شنبې د اکتوبر 1 د پاکستان د حکومت لخوا افغان کډوالو ته ورکول شوي مهلت پای ته رسیږي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.